لکه د بلې زمانې پوځ د سوریې دیموکراتیک ځواکونه روان دي چې د تیاره پیر خلافت له منځه یوسي. د اسلامي دولت نومې ډله ګوښه شوې ده او د 21مې پیړۍ له هوایي ځواک سره یې واک ختمېدو ته نږدې دی. موږ د سوسا کلي په جنوب کې یو او دا ځای رښتیا هم د جګړې لومړۍ کرښه ده. اسلامي دولت نومې ډله له لیبیا تر عراق او سوریې رسېده، خو اوس دغې وړې ټوټې ته کمه شوې ده. ټوله سیمه یې 30 کیلومتره مربع ده او د دې ځای په جنوب کې یوازې 2 کلي لا هم د داعش په واک کې پاتې دي. امریکا به ډېر ژر له دې سرتېرو خپله مرسته واخلي. دلته بشپړه ویجاړي د داعش شاتګ ښیي. د وتو په بیړه کې امریکایي هوایي بریدونه 25% ډیر شوي دي. د داعش مرکز وران کړی دی، خو دلته هیڅوک فکر نه کوي چې هغوی دې په رښتیا مات شوي وي. موږ داعش څو ځلې مات کړی دی، خو هغوی مذهبي توندلارې دي. ایډیالوژي او فکر یې لا هم شته. اورپکي اوس هڅه کوي د قربانیانو په ډله کې وتښتي. هغوی په سوریه، عراق او ټوله نړۍ کې ځالې لري. نو داعش هم د دې ځای لویدیځ ته د دښتې سیوري ته په شا ځي. خو جګړه لا هم باید وشي. موږ د لا نورو هوایي بریدونو تر سیوري لاندې د داعش سیمې ته له یوه عملیات سره مله شو. ویره او د زړورتوب لافې دواړه شته. دا جنګیالي د ځایي کلیو او ښارونو سړي او هلکان دي. دوی ورو ورو پر مخ ځي. لا هم 2000 داعش اورپکي شته. 100 یې بریتانوي توندلارې دي. دوی په کورونو کې له جوړو شویو لاسي بمونو سره یو ځای کمبلې پر اوږو روان دي. ګام په ګام زغروال بلدوزرې لارې پاکوي. دوی ژر ونښتل او نن شپه نور مخته نشي تللی. سوریه داسې هیواد دی چې تل پکې ویر وي او جنازې پکې اخیستل کیږي. دا د 25 کلن ډیرک خلیل کورنۍ ده. د هغه ویر کوي. هغه تیره اونۍ پر لومړۍ کرښه مړ شو. د داعش پر ضد جګړه کردانو او عربانو وکړه. زرګونه یې مړه شول. تر هغو چې دا جګړه ګټل کیږي لا نور به مړه شي. ځینو د غچ لپاره وسله واخیسته او داعش ته یې بیه په وینو ادا کړه. داعش نږدې مات شوی دی. لویدیځ ځواکونه به ژر ځي. دا سړي او هلکان به بیا یوازې وي. دا ښایي یوه خطرناکه بریا تمامه شي.